کستا د غرورناک وجود کعبه بدله نشوه کستا د غرورناک وجود کعبه بدله نشوه زما ورته هم هاغسې سجده بدله نشوه ما ډېرې توبې وویستې ما ډېر جامونه مات کړل ما ډېرې توبې وویستې ما ډېر جامونه مات کړل قسم دی چې زره هم میخانه بدله نشوه. سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ یا دلرمان یم د لیکوال پاڼې نه نن تاسو سره نیغ په نیغه یم. د اخوند صاحب هم ډېره زیاته مننه کومه چې هغوی څه موده وړاندې ماله دا کتاب راکړی و چې نامه یې د واورو لمبې کړي دي او د خوشقسمتۍ خبره دا هم ده چې باچا خان درویش صاحب ما سره د فیسبوک د لارې هم ایډ دی نو د فیسبوک د لارې هم لیک زه ډېر زیات ګورم خو خوشحاله به دی یم چې اخوند صاحب راله دا کتاب راکړو د لیکوال لایبررۍ نه نو ما ډېر وکتو او خوشحاله به دې هم شوم چې ډېر صوفیانه کلام پکې هم کلامونه پکې هم شته د هغې نه علاوه روماني کلامونه پکې هم شته خو هغې هم د صوفیانه رنګ والله ورکړی دی. ډېره زده کړه مې ترې کړې ده څه شعرونه هم د دې کتاب دپاره ډالې کومه چې د حجرې جومات سړی هم در په در شوم د حجرې جومات سړی هم در په در شوم زه د یار مینه کې لاړم قلندر شوم په ذره 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 کې راته ښکاري اوس د رب د تجلاتو نه خبر شوم. نو زه به نور څه ووایم خو د اخوند صاحب هم ډېره زیاته مننه او ورسره د باچا خان درویش هم ډېره زیاته مننه چې دومره ښکلي لیکې کړی دی او بیا یې چاپ کړی هم دی چې مونږ ته ډېره زده کړه وکړه. ډېره زیاته مننه.